د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت د زیړانیو د سیمې د سړک د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه سړک د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي، د پوهنې وزیر میرویس بلخي، مرستیال والي الحاج شاهزاده مظلومیار، د سیمې ګڼ شمېر مشرانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي د معلوماتو لمخې چې د قرغیو ولسوالۍ اړوندې د زیړانیو د سیمې لپاره د 6 کیلومتره سړک د رغونې چارې بشپړې کړي چې ټول ټال پرې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او اوس مهال ترېنه 2.5 کورنۍ مستقیما استفاده کولی شي. نن خوشبختانه د لغمان په خپل ولایت کې د دغه ارزښتمنې پروژې چې هغه د سړک جوړونه وه تقریبا 6 کیلومتره ده او په دې باندې لګښت هم تر 22 میلیونه افغانۍ پورې پرې راغلی او کابو 2500 کورنۍ به د دې سړک څخه په مستقیمه توګه د ګټ څخه به مستفید سي. کریمي ویل چې دغه سړک په دوام یې د 11 کیلومتره نور هم سروې بشپړه کړي او په راتلونکي کال کې به په پاخه او اساسي ډول ورغول شي. د دې په امتداد 11 کیلومتره نور ده چې د هغې سروې تکمیل دی خیره چې هغه به هم ډېر ژر په اساسي او پاخه شکل سره به هغه سړک هم کار به په راتلونکي کال کې خیره پیل شي. بل لور ته د لغمان والي محمد آصف ننګ هم خوښي وښوده چې د زیړانیو د سیمې خلکو هغه غوښتنه او هیله چې د سړک د رغونې په برخه کې یې درلوده بشپړه شوه. هغه ویل ژر به د دغه سړک د اساسي پخولو چارې هم بشپړې او ولسونه به یې له ګټو څخه برخمن شي.